بدماشان او غله دا ټول به دوزخ ته ځي سړی هلته بیا یو بل سره ډزېږو که نه دنیا خواص هم پاتې ده او نه د غلو ده او نه زمونږ ده د چا هم نه ده پاري ده نن سبا ګندګیر شوی یم ګندګیر یم ګندګیر اوی یو بوتل راوړه لکه خان جي سلام علیکم. وعلیکم سلام ځوانه څوک یې او داسې وارخطا ولې یاره جي دلته کې رانه چا قرض پیسې اخیستي او ډېر غټ بدماش دي او ته راته چا ښودلي چې دا هم ډېر غټ بدماش دي که دا پیسې مې ته راله واخیستې نو ډېر غټه مهرباني وي او مال یې نه راکوي. زما په علاقه کې او زما نه غټ بدماش دا څوک دی وې دلته خو زه بل بدماش نه منم دا سړی ما ته وښیه چې سرمن دې وکاږم تاله به ستا قرض پیسې هم والمه او د سرمنې نه به ځان د سپلی جوړې کړم اختر را روان دی چې چیرې پیرې پیله وکړم راځه. خان جي تاسو راځئ که نه بدماش دا ځای دی. بس ته تې اوس بېغمه شو ته هم دلته ودرېږه ځکه چې زه به ورسره نن هغه شوټینګ کوم او دونه بېغربومه چې هسې نه ستا پیړه خوږ نه شي که نه هسې نه بیا تې خپلې پیسې ونه غواړي نو ته هم دلته ودرېږه او زه ورځمه. دا ولې وې زما په علاقه کې تا د یو غریب نه قرض پیسې اخیستې دي قرضونه هم کې او ځان ته بدماش هم وې او اوس یې وله ورکې نه ولې وې زه بدماش زما پلار بدماش زما نیکه بدماش زه خانداني بدماش یم ای مرکونډی ته زما پسې څه نه رالې دا ولې خان صاحب ستا خو سترګې کږې شولې. بچې دا د ټامیانو خپل سټایل دی دا مه چېړه بس ښه زما پیسې ترې راواغېستې که نه بس هغه ورته ما وبخلې که نه خو دونه ګندګیرو خلکو له څوک پیسې قرض نه ورکوي ښه په ده خو زه د چیرې اعتبار هم نه کوم او تا وله قرض پیسې ورکړي وي.